بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او بیا هم د تاسو په چوپړ کې د تاسو د کور ښوونکې زینب حمیدي تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو بیا هم ګورئ د تاسو ریاضي مضمون د 3م ټولګي پښتو ژبه چې 6م لوست دی، د تاسو موضوع د څو رقمي عددونو جمع چې د جمع حاصل یې د 100,000 زیات نشي. که بیا هم تاسو انشاءالله چې زه اطمینان لرم او په ډیر ښه توګه سره پوهیږئ چې تاسو هر درس سره باید تاسو په خپل درسونو کې څه وکوئ، خپل کتابچې، کتابونه، قلمونه د ځان سره ولرئ. د تاسو درس د کتاب 20مه پاڼه چې تاسو لوست دی پکې، دغه لوست پکې بعضې فعالیتونه لري. یعنی مونږه په خپل تیر لوست کې څه وکړل، خپل دا زده کړل چې مونږ څنګه کولی شو دغه اعداد یو د بل سره جمع کړو. یعنی مونږ په تیر کال کې اعدادو جمع زده کړې وه، خو اوس مونږه دغه د جمع عملیه په لوی عددونو کې څه کوو، کاروو. ګرانو زده کوونکو، دلته هم د تاسو د درس بله برخه چې په ټولګي کې د زده کوونکو فعالیت دی. یعنی د تاسو هر لوست 2 برخې لري. یو هغه چې استاد یا ښوونکی تاسو ته د تاسو درس یا لومړی لوست، نوی لوست تاسو ته معرفي کوي، او دوهم برخه د هر درس مو څه شی دی؟ فعالیتونه دي. هغه فعالیتونه چې تاسو په ټولګي کې څه کوئ، د ځان سره حلوئ. یعنی دا ساده د جمع عملیه ده. بیا هم دلته موږ ته ویل شوي چې لاندې پوښتنې حل کړئ. یعنی دغه پوښتنې د مونږه چې مونږ ته راکړل شوي دي، مونږ یې کولی شو چې په دې طریقه یې حل کړو یا په دې طریقه حل کړو. هر هغه طریقه چې تاسو ته اسانه وي. ګرانو زده کوونکو، آیا تاسو چمتو یاست چې مونږ د خپل د نن لوست پیل وکړو؟ آفرین، ډېر ښه. د تاسو د نن لوست څه شی دی دلته؟ 5,415 جمع 1,580. تاسو لومړی جز څو رقمي عدد دی؟ ډېر ښه، 4 رقمي عدد دی. د تاسو دوهم جز څو رقمي عدد دی؟ 4 رقمي عدد دی، بلکل. اوس موږ څنګه چې وویل چې یویز به د یویز سره ټولیږي، لسیز به د لسیز سره ټولیږي، سلیز به د سلیز سره ټولیږي او زریز به د زریز سره ټولیږي. 5 جمع 6. 5 جمع 6 څنګه چې تاسو بیا هم کولی شئ چې په ډېرو مختلفو موادونو سره د خپل جمع ترسره کړئ. څنګه تاسو د لوبیا نه، مرۍ نه، ډوکو نه، قلم، پنسل، هر هغه شی چې تاسو کولی شئ په خپل چاپیریال کې پیدا کړئ، د خپل د جمع عملیه ترسره کولی شئ. د تاسو لومړی د جمع طریقه یا د جمع لومړی جز، لومړی یا یویز رقم مو څه شی دی؟ 5. د دوهم جز لومړی یا یویز رقم مو څه شی دی؟ 6. 5 جمع 6. که چېرته موږ وشمېرو 5 جمع 6 څو کېږي؟ 11. څنګه چې تاسو اوس ښه پوهېږئ چې موږ د هر عدد دواړه رقمونه نه لیکو، یعنی یو لیکو او لسیز یې دلته پاس ټولو. 3 جمع 8 ډېر ښه، 11. 11 جمع 2 12. 3 جمع 5 8. 8 جمع 9 8 جمع 1 9. چون دلته مونږه 2 رقمي عدد لاسته نه دی راوړی، یو رقمي عدد دی، نو په خپله یې لیکو. 6 جمع 1 9. نو که چېرته مونږه 6,415 د 1,580 سره ټول کړو، نو د مونږه ځواب څه شی دی؟ 2,921 چې دا هم یو 4 رقمي عدد دی. د خپل دوهم سوال مخې ته راځو. د مونږه د دوهم سوال اعداد کوم دي؟ راځئ چې یو ځای سره ولولو. هیله ده چې تاسو هم د ما سره یو ځای اوس لولئ. 5,843. کوم عدد دی؟ 5,843. دوهم عدد یا دوهم جز څه شی دی؟ 6,080. ولې 6,080؟ یویز، لسیز، سلیز، زریز. نو 6,080. راځئ د دغې د جمع مخې ته راځو. یعنی 3 جمع 0 3. 4 جمع 8 12.
دوه لیکو یوې دلته هم حاصله. 8 جمع 0 8 کېږي. ولې؟ ځکه چې په جمع کې چې مونږ هر عدد د 0 سره جمع کو بیا هم خپل عدد مونږ ته لاسته راځي. 8 جمع 0 8 8 جمع 1 9 15 جمع 6 11. نو د مونږ دغه عدد څه شی دی؟ 11,923. دریم سوال د مونږ 7,321 جمع 2,609. 1 جمع 9 لس. 0 لیکو، لسیز یې چې 1 دی دلته یې ټولوو. 2 جمع 0 2 2 جمع 1 3 3 جمع 6 9 8 جمع 2 9. ډېر ښه. کله مو چې 7,321 د 2,609 سره ټول کړل نو د موږ حاصل څه شی سو؟ 9,910. آفرین، ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، اوس په همدغه ډول سره چې تاسو د خپل دغه سوالونه حل کړل نو دغه سوال د تاسو کورنۍ دنده هم لري. یعنې که چېرته تاسو وکولی شئ چې د سوالونو حل په ښه توګه سره لاسته راوړئ یا یې هم هغه په جدول کې توضیح کړی شئ نو تاسو به دغه د خپله کورنۍ دنده هم په ډېره ښه توګه سره حل کړئ. تاسو ته یې ویلي دي چې د تاسو کورنۍ دندې په شکل باندې لاندې پوښتنې حل کړئ. کومې پوښتنې؟ دغه 3 پوښتنې چې موږ ته راکړل شوي دي. موږ ته یې ویلي دي چې 2,703 د 9,619 سره ټول کړئ او حاصل یې دلته ولیکئ. دوهم سوال زموږ دی چې 1,080 د 994 سره ټول کړئ او حاصل یې دلته ولیکئ. د موږ بل سوال څه شی دی؟ د موږ بل سوال دلته ویل شوي دي چې 4,050 د 4,920 څه کړئ؟ راټول کړئ. اوس د مثال په توګه فقط یو سوال یې زه تاسو ته حلوم، 2 نور سوالونه به تاسو په خپله کتابچو کې حلوئ. نو آیا حتما تاسو به غواړئ چې دا سوال د موږ د ښوونکي حل کړئ؟ راځئ چې دا سوال موږ حل کړو. موږ ته ویل شوي دي چې 6 جمع 8 څو کېږي؟ 14. آفرین، 14. کوم اعداد چې زه یې تاسو ته وایم یا یې هم مستقیما تاسو ته ځوابونه وایم هغه دقیق اعداد دي. که چېرته تاسو بیا هم په دې کې لږ ستونزه لرئ او یا هم د ځان سره فکر کوئ چې آیا رښتیا هم دغه 6 د 8 سره چې ټول کړو 14 کېږي، نو تاسو بیا خپلې ګوتې وشمېرئ، کرښې وباسئ، یا هم لوبیا، ټیکي، نخود یا هر هغه شی چې تاسو یې لرئ په لاسرسي کې کولی شئ چې امتحان یې کړئ. 6 جمع 8 14. لسیز به یې دلته مونږ راټولوو او یویزې هم لاندې لیکو. 15 جمع 6 11. 11 جمع 1 12. یویزې لیکو او لسیز یې دلته راټولوو. 0 جمع 9 9. ولې؟ ځکه چې موږ وویل چې په جمع کې هر عدد چې د 0 سره ټول شي یا جمع شي هغې ځواب بیرته هم خپل عدد وي. نو 9 جمع 0 9 کېږي. 9 جمع 1 لس. لس هم 2 رقمي عدد دی چې لومړی عدد چې یویز عدد یا یویز رقم یې 0 دی لیکو او لسیز رقم یې چې 1 دی دلته یې ټولوو. 4 جمع 4 څو کېږي؟ 9. 9 جمع 1 4 جمع 4 8. 8 جمع 1 9. 3 جمع 4 3 جمع 6 9. دلته موږ 2 رقمي عدد نه دی، یو رقمي عدد دی، نو په خپله عدد یې دلته لیکو 9. 3 جمع 6 9. اوس ګرانو زده کوونکو په پام سره یې وګورئ او دغه عدد د ما سره یو ځای ولولئ. 40,050 چې کله د 40,920 سره ټول شي یا جمع شي نو کوم عدد لاسته راځي؟ 99,023. څو؟ 99,023. نو دا و د تاسو د کورنۍ دنده او بیا هم د
د تاسو دغه نور سوالونه حلولی شئ. خو ګرانو زده کوونکو، که چیرته مونږ تاسو دغه په لوست کې ستونزه وي، نو راځئ چې مونږ د خپل دغه حل کړی سوال په جدول کې وکاروو. په څه رقم باندې؟ یعنې که چیرته مونږ د تاسو د دغې کورنۍ دندې دوهم سوال چې ویل شوي، لومړی سوال چې ویل شوي دي 2203 چې څو سره ټول شي 9619. 9619. راځئ چې دغه سوال مونږ بیا هم په جدول کې وکاروو. نو تاسو هم کولی شئ په دې ډول باندې د خپل جدول رسم کړئ او دغه جدول کې ولیکئ 1 لسیز سلیز او زریز. ګران زده کوونکو، راځئ چې موږ لومړی د خپل دغه سوال دلته ولیکو 3 0 2. څنګه یې لولو؟ 2203. دوهم جز 9 1 6 9. عملیه مو کومه عملیه ده؟ ډېر ښه، جمع. مونږ 2203 د 9619 سره یې جمع کوو. څنګه؟ په جدول کې. یعنې په کوم درسونو تاسو چې په کوم مخکیني درسونو کې 2 طریقې لوستې وي، یو مو په دې ډول باندې او یو هم په جدول باندې. نو اوس بیا هم راځئ چې مونږ د حل لوري ته ځو. مونږ وویل چې 3 جمع 9 څو کېږي؟ 12. آفرین. دغه 12 مونږ نشو کولی چې په مستقیمه ډول باندې په خپل سوالونو کې هم ولیکو. یعنې دغه لسیز به چیرته ځي؟ لسیز یې دلته پاس د لسیزو خانې سره ټولیږي. بیا هم 0 جمع 1 1. 1 جمع 1 2. 8 جمع 6 14. 14 بیا هم یویز دلته پاتې کېږي او دغه لسیز چیرته ځي؟ دلته پاس د زیریزو په طبقه کې ټولیږي. 2 جمع 9 11. 11 جمع 1 12. نو مونږ که چیرته د دغې اعدادو د آخرني عدد نه مخکې چې څومره عدد د هغې یویزه خانه دلته لیکو 2 2 3 او دا عدد ټول لیکو. اوس مو ولیدل 3 جمع 9 12. 2 یې لیکو، یو یې دلته هم حاصل پاتې کېږي. 1 جمع 0 1. 1 جمع 1 2. 8 جمع 6 14. 3 یې لیکو، یو یې دلته حاصل پاتې کېږي. 2 جمع 9 11. 11 جمع 1 12. نو ومو لیدل چې په دواړو طریقو باندې مونږ دغه سوال حل یو حل لاسته راوړو چې کوم حل و؟ 12322. نو ګرانو زده کوونکو، په همدې ډول تاسو کولی شئ چې د خپل دریم سوال چې د کورنۍ دندې په شکل تاسو درکول شوی دی هم په خپلو کتابچو کې حل کړئ او هم وکولی شئ چې لا ډېر مثالونه د دغې درس د لوست لپاره کار کړئ، خپل همزولو یا هم د خپل ټولګیوالو کوچني خویندو ورونو ته یې هم ور زده کړئ. آفرین، ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، د نن لوست تر همدې ځایه و. نو تر بیا لوست پورې مې په پاکه لاس سپارم. خدای پامان.